عمران خان وایي ډیورنډ کرښه ده او دلته سرحد نشته. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي ډیورنډ کرښه د برتانیا له لوري ښکل شوې کرښه ده او هلته کومه پل او سرحد نشته. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د دوشنبې په ورځ د امریکا په یو څېړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال وویل هلته کومه پوله نشته. ډیورنډ کرښه د برتانیا له لوري ښکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت د هغې لامې په غبرګون کې چې د دې کرښې په تړاو د خپل دریځ د وضاحت لپاره خپره کړې ویلي وو ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي پوله ده. خو عمران خان په دې وینا کې په خورا واضحه توګه ویلي چې دا کومه پوله نه بلکې یوازې د برتانیا له لوري ښکل شوې کرښه ده. د ډیورنډ فرضي کرښې بحث هغه وخت راپورته شو چې پاکستان لومړي وزیر عمران خان او د افغانستان د ترانسپورت وزیر یما یاري د تورخم دروازه د 24 ساعتو لپاره پرانسته. خو د پاکستان له لوري د مراسمو لپاره په لیکل شوې لوحه د تورخم سرحدي بندر لیکل شوی و. دې چارې پر ټولنیزو رسنیو د یو شمېر افغانانو نیوکې راپارولې وې. وروسته بیا ارګ په دې اړه وضاحت ورکړ. ترڅنګ اشرف غني د شمشاد تلویزیون سره په خبرو کې هم وویل چې په دې کرښه هیڅ معامله نه ده شوې او دا د عمران خان هم وویل او د یادولو ده چې دا لومړی ځل ده چې د پاکستان لوړ رتبه چارواکي د ډیورنډ ته کرښه وایي او وایي چې د برتانویانو له لوري تپل شوې کرښه ده. له دې خبرو سره دا د موچیانو نداپانو او ارایشګرانو په مخ درنه سپېړه ده. اوس هم راته ډیر جالب ښکاري چې یو شمېر بیا هم په خپل خره سپاره دي. وسړی عمران خان په خپله اقرار وکړ او د خبرو نه ثابته شوه چې معامله نشته. غني په تلویزیون کې رد کړه. ارګ اعلامیه پرې خپره کړه. دوی بیا هم لګیا دي نه معامله شوې. نور نو سړی نه پوهیږي چې دا خلک شرم او حیا نه لري که څه بله خبره ده. په هر حال له ولسمشر غني څخه مننه کوو چې عمران خان یې تسلیم کړ او په خپلې پوهې سره یې دا موضوع نړیواله کړه. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.